الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. منګه د سیدنا یوسف صدیق علیه الصلاۃ والسلام د سیرت په لړ کې مخکې یو درس دینه تیر درس منګه د یوسف علیه الصلاۃ والسلام د سیرت یو برخه بیان کړې و او دې ځای ته رسېدلی و چې کله یوسف علیه السلام خپل ورونو په څا کې واچولو یو کاروان یو تجارتي کاروان د اردن نه راغی او د سانه ځان سره راجي کې به مصر ته بوتلو. په مصر کې هلته په بازار کې چې کوم ځای کې غلامان خرڅېدل سره د دې چې د انبیا علیه السلام اولاده و د ابراهیم علیه السلام، خو بس هلته دا بدبختي دا وه چې بس په لاره کې به څوک ونیول غلام به یې کې مثلا ته خرڅ کې او عزیز مصر یا په اصطلاح سره د هغې ځای صدر اعظم یا معاون یا نائب دی هغه چې کوم یو پاچا چې کوم یو هغه دی واخیستلو او هغه طبیعي داسې یو چانس غوندې و چې د عزیز مصر یا د فوتیفار چې کوم یو د هغه اولاد نه و تر دې وخته پورې، نو بس دی په ډېره مینه واخیستو. دا خو بلکل نس شطر الحسن نیمایي حسن د دنیا یې در سره و. نو بس ځان سره یې وړو ښځې ته ورته وویل چې بس خو موږ خو هسې اولاد نشته، نو دا بهترین چانس دی موږ دپاره هلک دی تیار ماشوم دی، بس ځان سره به تربیه کړو موږ اولاد به شي، کیدای شي الله پاک موږ ته د نه ډېره نفع او ډېره ګټه ورسوي. نو بس هلته هغه کې نو همغې کور کې د فوتیفار یا د عزیز مصر په ماڼۍ کې بنګله کې اوس لوی کور و ډېر خلکو کې کار کولو او بالاخره د هماغه ځای کې و خدای خو ماشوم هغه مور هغه زلیخا چې کوم وه هغه بلکل د مور په شان سره د سره مینه او محبت کولو. فوتیفار هم ډېر زیات هغه کولو. یو ځلې پاچا ته ورسو، پاچا چې ولیدو امتحان یې ته نه واخیستو، بعد پوښتنې مختلې ته نه وکړې، بلکل یو کمال. خو موږ ویلې چې انبیا علیه السلام خو بلکل په دې میلیاردونو کسانو کې په ګوته شمار خلک شمیرل شوي، انتخاب شوي، چاڼ شوي خلک، نو بلکل ویلې پاچا خپله د خپل طرف نه د ملغلرو یو هار د تور کې او د خپل ولیعهد یا شهزاده ته ورته وویل چې دا په غاړه کې ور واچو، هغه ته غاړه کې ور واچو، هغه ورته احترام کور نشو کې ورته. نو دا یو غټه خبره وه. بیا د عزیز مصر سره ورسېدلو څه کلونه او په دې کې د زلمیا شو، زلمیتوب ته ورسېدو. نو طبیعي خبره دا ده هلک او نجلۍ چې کله زلمیتوب ته ورسېږي پیغلتوب ته، نو هغې کې څه تغییرات څه کشش پیدا کېږي. دا د فزیولوژي د لحاظه په نارینه کې هم په زنانه کې هم څه داسې هارمونونه څه داسې کیمیاوي مواد هغه کېږي چې هغه یو بل ته کشش پیدا کوي. بیا نجلۍ هلک ته کشش پیدا کوي او هلک نجلۍ ته کشش پیدا کوي. دا طبیعي الله پاک داسې یو هغه کړی ده چې دا د نسل د بقا دپاره یو لاره او طریقه برابره شي. نو چې دی کله زلمیتوب ته ورسېد، د زلمیتوب آثار چې په ده کې ښکاره شو، یو خو ډېر زیات ښایسته و، بل باادب و، باکردار و. نو دا زلیخا چې تر اوسه دی د خپل زوی په حیث باندې تربیه کړی و. خو اصل خبره دا ده چې دین نه وي، شریعت نه وي، د انسان سره د آخرت فکر نه وي، هغه خو په هر لار تللی شي. د ټولو نه بدترین شی چې کوم یو دی هغه په الله باندې ایمان نه لرل او په آخرت ایمان نه لرل. دا دواړه شیان چې کله نه وي بیا انسان په هر بدکارۍ او په هر بدبختۍ باندې اخته کېږي. د الله باندې ایمان او د آخرت په ورځ ایمان د ټولو بدیو نه د منع کېدو واحد علاج او طریقه ده. دا خلکو بت پرستان او دا شیان خو او بل هلته دا خبره ډېره عادي خبره وه چې بس دا بدکاري او زراکاري او دا شیان. نو بس دا خپله تر اوسه پورې مور وه، یو مور په سرچپه واوښتل او بس اوس چې ځوان ته یې کتل نو بس نور یې هېڅ هغه نه کېدل. ډېرې لارې طریقې اختیار کړې چې دی په یو چل باندې پیسې را سره دلاسه کې وغه کې. خو د الله پاک پیغمبر خو معصوم و، انبیا علیه السلام خو معصوم یې. الله پاک هغوی ته یو خاص امتیاز
امتیاز ورکړي، ځکه دا خو د خلکو دپاره قدوه یي، الګو یي، نمونه یي، ماډل یي. نو چې دکې وایي چې مالګه خراب وي، هر شی چې خراب شي مالګه به ورا چې مالګه خرابه شي بیا به څه کوي؟ نو دا حجت دی، دلیل دی. نو دلیل چې داسې شي نو بیا به دا نور څه کوي؟ نو په دې خاطر یوسف علیه السلام هر څومره جالونه چې ورته کېښو، هر څومره هغه چې ورته کېښو، بس په هېڅ کې نه راتلو. آخر بالاخره بس نورې چاره چې ونه شوله، دی خپلې هغه ته راوغوښتو کوم ځای کې چې دا ویده کېدل او د اطاق و. نو هغې وایي چې د هغې څه شپږ دروازې لرلې او دروازې ټولې بندې کړې او قلف یې کړې، او بس کیلان یې په خپله المارۍ کې بندې کړلې، او بس ځان یې جوړ کړی او میک اپ یې کړی، او بس سرخي او سپېدې د خلکو خبره وهلې وې، او هغه ځای د چپرکټ او هغه هم جوړ کړی، پردې مردې بالکل هغه موږ او تاسو د خلک رومانتیک ورته وایي. دا خپله د اطاق محیط دی، په دې خوشبویو، په دې هغه باندې لوبان لرګي به هغه کېدل، دا موږ او تاسو عود خلک ورته وایي. دا ټولې داسې هغه کړي وو چې بالکل هغه اطاق رومانتیک او داسې خمار کوونکی به دې موږ او تاسو په اصطلاح کې ورته ویل کېږي. داسې جوړ کړی و چې دی راشي او د اطاق فضا وګوري او ما وګوري. او دا نو انسان خو همداسې که رښتیا خبره وی، یوسف علیه السلام پیغمبر نه وی، بالکل په دې کې هېڅ شک نه و، د 9% هم شک نه و چې بس هغه به د هغه نه مخکې و، د هغې نه مخکې و، بس کار به سره خراب شوی و. الله پاک انبیا علیه السلام داسې تربیه کړي چې داسې ډېر زیات 100% هم د ګناه امکاني انبیا علیه السلام هغې ځای ته نه پرېږدي. الله پاک د معصومیت اصل هم دې ته وایي، معصومیت هم دې ته وایي چې بالکل د ګناه ټول شرایط او حالات برابري انبیا علیه السلام الله پاک نه پرېږدي. بس نو دې خواهش وکړې، تقاضا یې وکړه، ورته ویې ته خو زما نوکر یې، ته زما غلام یې، بلکې اولاد مې د اولاد غوندې مې تربیه کړې. او واقعیت خبره همداسې وه چې د هغه همداسې تربیه کړې وه. بس هغه ورته ویې چې دا خو ډېره بده خبره، دا به څنګه کېدای شي؟ یو خو زما محسن چې کوم یو دی فوتیفار، هغه سره خو ما سره خو ډېر ښه کړي دي، او هغه ستا خاوند دی، هغه ته به زه څه وایم؟ بلکې حقیقي رب چې زموږ خالق او مالک دی هغه ته به زه څه وایم؟ هغه داسې فکر وکړو چې دا د رب نه مطلب لکه چې دا خنځیر چې به دا کړکۍ کې ناست دی، دغه به یې نظر یې وخت بابود باندې بس هلته هغه ورکړي، ډېر هم به بېغم شي. ورته وایي چې خدای دې تا تباه کړي، دا نه دی اصلي رب، خو بل څوک دی. هغه خو په دې شیانو نه هغه کېږي، په پردو مردو باندې هم ګوري. او زه د آخرت نه ډارېږم، د عذاب نه ډارېږم. دا یو دقیقه نیمه دقیقه چې دا د انسان دا خواهش پوره کېږي، دا خو د آخرت سخت خورونه یې، سخت عذابونه، دا اسانه خبره نه. په همدې کې بس دې وخت کې وایي چې جبریل علیه السلام بس اشاره ورته وکړه چې ورځه پې، بس دا دروازې به خپله درته خلاصېږي. بس همداسې منډه کړه چې منډه کړله په دې وخت کې. نو هغې زلیخا داسې فکر وکړه چې اچې هغه کوي، لوبه به کوي یا به ټوکه کوي، ور منډه کړه، بس دم پسې منډه کړه. بس وایي چې هرې دروازې ته واستبق الباب، دا دروازې به خلاصېدې چې آخري دروازې ته ورسېده. په دې دروازه کې قسمت خبره ده چې په همدې وخت کې چې د آخري دروازې ته ورسېد، زلیخا پسې راورسېده او د شا نه به د شا د هغه نه ونیولم، بس کشه کې کمیس یې وشکېدل. او چې څنګه دروازه خلاص شوې، دروازې په دې خوله کې بس عزیز مصر فوتیفار ولاړو. دا خو ډېر خطرناکه خبره یې که نه، دلته خو دوز به پشتاره و دواړه، دلته خو دلیل نه و که نه. بس یوسف علیه السلام چې دا څنګه دروازه خلاصه چې ګوري فوتیفار ولاړه ده او شاته ورپسې ښځه هم ولاړه ده، او هغې لاس د یوسف علیه السلام په دې کمیس کې ده. دلته یوسف علیه السلام حیران شو که الله پاک پیغمبر و معصوم و، هغوی نه داسې ګناه داسې حالات پېښېدل، هغوی ته خو ډېر تاوان رسول. یو خو شخصي تاوان و، شخصي لحاظ باندې، بلکې داسې خبره خو چې کله وشي دوی رسالت او پیغمبرۍ ته تاوان رسېږي. دا معصوم په همدې خاطرې چې د ده رسالت ته تاوان ونه رسېږي، چې ځکه چې که ده باندې کله د دروغ او د خیانت او د بدکارۍ او د بېوفتۍ او د تور ولګي، خو بیا خو رسالت ورسره متهم کېږي. نو تاسو فکر وکړئ، یو سړی چې دروغجن، یو سړی چې خاین، یو سړی چې رشوت خور، یو سړی چې سود خور، یو سړی چې بدکاري، نو زه خو یم که دا ووایي چې لا اله الا الله، نو سړی به دونه ومني چې دا لا اله خپله ذاتا صحیح ده، خو ستا خبره نه ده صحیح، ستا په خاطر خو ولاکه دا کلمه ومنم چې دا ته وایې چې دا لا اله بالکل ذاتا هم صحیح ده، خو دا تا د مردار خولې نه چې دا خبره راوځي دا زه نه. نو ځکه انبیا علیه السلام تعالی په صداقت او امانت او پاک دامني او دا ټولو ګناهونه د ټولو وړو د سترو ټولو ګناهونه الله پاک کړی، ځکه چې خلکو ته دا یقین راشي چې که دې دین کې او په دې رسالت کې غلطي وي، خو ده به هم کولی که نه، ده به هم کولی. ځکه د ده شخصي د ده د خپله څېره د هر پیغمبر څېره مبارکه وجود
وجود مبارک ژوند مبارک مخ کې وروسته دا خپله معجزه دا خپله دلیل هیڅ ته ضرورت نشته. امام ترمذي رحمت الله علیه دا هغه راخستی دی ویل چې عبدالله بن سلام په مدینه منور کې ډېر مشهور معتبر یهودي عالم دی خپله وایي چې کله مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څیره مبارکه باندې څنګه سترګې ولګېدې ما ورته قسم په خدای چې دا د کذاب مخ نه دی دا رښتینی پیغمبر ته زر دا څیره لیدلې یعنی د دې دپاره کافي و چې سړی ایمان پرې راوړي. نو یوسف علیه السلام د ټول انبیا علیه السلام وجود د هغوی زندګي د هغوی ټول شیان معجزه امیز دي او هغې ته ضرورت ولا کوي چې بل شی سړی وغواړي. بلکل د د خپل ژوند د خپل حیات مبارکه معجزه او سړی ایمان پرې راوړي. نو دا د ډېر زیات خفه شو چې یو شخصي ته ور ما باندې اتهام وارد شو. بل دا خو زه خوینده خو زما پروګرام رسالت دی نو دلته چې دا تور خپور شي خلک خبر شي نو زما رسالت کې څه پاتې شو نو بیا څه پاتې شو خبره خرابه شو. نو یوسف علیه السلام ډېر زیات خفه شو دلته دا خبیثه چې شاته ورپسې روانه وه بس دې دستي یوسف هغه ته ورته وایي عزیز مصر پوتیفار ته ورته وایي چې ګوره دا خو تا ما ته راوستی و چې دا زوی کا او دا دلته وساته او دا وکړه دې خو ما ته لاس راچولو که نه بس دستي زلیخا یوسف علیه السلام باندې تور پورې کړ چې دې خو ما ته لاس راچولو ما ته راننوتې وې نه ګوره نه هغه ځای پورې راغلی او د ما ته لاس راچو ما پسې رامنډه کړه بس رانه وتښتېدو دغه ځای ته راغی. نو یوسف علیه السلام حیران شو چې دا په څه مصیبت واقع دا څه وزغم شو اوس د دې دپاره خو صفایي هم نه کېدل دلیل نه و هېڅ قسم دلیل موجود نه و د یوسف علیه السلام سره چې دې نه منکر شي ځکه خو دز به پښتاره خبره ونه بس په دې وخت کې عزیز مصر ورته چې ګوره تا سره ما څونه احسانات وکړه کور کې مو ساتلی دی خپل اولاد په حیث باندې بلکې وایي چې ځینې کارونه چې دلته کېدل د هغې مشري او هغه هم درته سپارل شو دونه احسانات مې در سره وکړه اخر دا کار وکړې. یوسف علیه السلام ته الله پاک دستي وحی وکړله ځکه که دا شی نه وی شوی یوسف علیه السلام هم ذاتي حیثیت هم د رسالت خبره د هغه لاندې سوال لاندې راتله. یوسف علیه السلام دستي وحی وشو ورته ویلې چې ګوره دلته یو شاهد دی د شاهد کې مفسرونو مختلف اقوال لیکلي خو صحیح خبره ده امام احمد حنبل نه چې کوم روایت راخیستل شوی چې یو ماشوم و چې د همدوی د کورنۍ د جملې نه و نو ورته ویل دلته یو ماشوم دی او دا ماشوم راغواړه بس نور ته خالي راوغواړه نور خبره په ما باندې ده. دستي یوسف علیه السلام ته چې کله دا وحی څنګه وشوه دستي عزیز مصر ته ورته چې خیر دی ته خو زما مشر یې او زه ستا لکه د اولاد په شان یم نو اولاد سره خو طبعا ما ته خو د دلیل وخت راکړه چې زه تا ته شاهد وړاندې کړم دلیل وړاندې کړم هغه چې څه فیصله وکړه بالکل زما قبوله ده. نو ویل چې څه وخت دی چې دغه د ماشوم دی او دا ماشوم راوغواړه ته نو پوتیفار ورته ته ما پسې رشقند وایې ماشوم راوغواړه ماشوم څه پوهېږي وایي چې ته اقلا دونه ما باندې احسان وکړه خیر دا څه چې شوي دي ته دونه وکړه دا ماشوم راوغواړه دا ماشوم که د ما د صفایي او د براعت خبره وکړه نو بس دې منم او که وایي نه کړه بالکل ما همداسې دستي سړی راوغواړی مانه سر کټ کړه بس نور خو څه نشته نو ډېره غیر خبره. نو زلیخا ته ورته وایي چې دا سړی داسې وایي وایي چې صحیح ده هغه څه په دې خبره وه چې اوس رښتیا ماشوم به ګویا کېږي ماشوم به دې باندې شهیدي ورهوي او بل دا دی چې بل نر بچی څوک و چې دې باندې شهیدي ورکړي چې شهزادګۍ وه د پوتیفار ښځه وه هغې خو په تصور کې هم دا نه ځای ده چې ما باندې به څوک شهیدي ورکړي زلیخا داسې بدکاری نیت کړی دی او بلکې د نیت نه څوک څه خبرې دا خو پټه خبره کاته وه تر اوسه پورې. نو زلیخا ورته صحیح بالکل هماغه ماشوم مور ته یې غږ کړه چې ماشوم راولي چې ماشوم یې راوستلو بس یوسف علیه السلام ورته ویل چې بس هغه شهیدي ورکړه هغه شهیدي ورکړه بالکل روان شو بس وویل چې که چېرته کمیس د مخې نه شکېدلی یوسف علیه السلام ملامت دی او که د شا نه شکېدلی به زلیخا ملامت چې کمیس عزیز مصر وکته چې ګورې د شا نه شکېدلی نو زلیخا ته ورته ویل چې شیخ خو تا کې وروتو ظالم لورې ګناه خو تا کړې سړی خو دنه تښتېدو تا د شا نه رانیولی ده که نه بس زلیخا یې ملامته کړله اوس نو د الله پاک نه عفو وغواړه مغفرت وغواړه او بیا یوسف علیه السلام ته وزر وکړي چې یوسف خیر دی دا خبره وشوه اوس خو دا دی چې ټولو ته یې ورته وایي چې هلته کوم کسان حاضر وو چې ګوره دا خبره یې په شا کوئ همداسې غلې وساته هېڅوک خو چېرته پټه ساتل کېدله د موږ په دې پښتو کې یو متل دی یو مینه او محبت عاشقي او بل دا خوشبويي دا بیا پټه نه پاتې کېږي دا خامخا رسوا کېږي نو بس خبره خو بیرون ووتله اوس ټول د ښار ښځې او خلک او دا ټول خلک ډېر کم محدود خلک چې په دې مسایلو کې ګوتې نه ویل هغه خبر نه و ټول خلک خبر شو د ښار ښځې خبرې شوې او چې ښار ښځې خبرې شوې دې سره خو همده هم خادمان لرلې جاسوسان یې لرل خو د صدراعظم ښځه وه خلکو ورته خبرې راتلې ورته چې زلیخا په باره کې داسې وایي او زلیخا ټول نه خبره شو چې دا ښځې په ښار کې ټولې خبرې شو او ټولو زلیخا ملامتولو زلیخا ظالم لورې ته خو د صدراعظم ښځه وې بیا شهزادګۍ وې دونه زندګي دې وه تا بیا خو خیر دی بل چا سره که دې کار څه کار لرلو
تړلو د خپل غلام سره څنګه داسې د بدکارۍ ته نیت کړی او داسې یو هغه د مطالبه دې ته نه کړی. دا خو ډېره بده خبره. دا خو د صدراعظم د ښځې دپاره د مرګ ته نه بهتر دی دې خبرې نه چې دا کومې خبرې ته نیت کړی. دا خو ډېره بده. دا خبرې د انګازې په دې ټول ښار کې خبرې شوې او زلیخا ته باقاعده راپورونه راتله ځکه چې خو هغه ښځه و ښځې لرلې نو بس باقاعده ورته خبرې راتلې چې ښار کې داسې اوازې او انګازې دي ټوله میډیا چالان ده بس ستا په خلاف تبلیغات. نو بس زلیخا فکر وکړي چې خاص چورت وهلو چې دې مخه څنګه ونیولې. نو بس یو چورت ورغی. بس ابلیس هم شیطان ورسره وکړ تیار نه. بس هغه ورته وایي چې بس خپل هغه ته ورته وایي په اصطلاح سره خادمانو او غلامانو ټولو ته چې تاسو یو ښه د لوی مېمانخانه لوی ځای لرلو د صدراعظم کور و. بس هغې ځای کې یو بالښتونه او توشکې موشکې راوړه دی کېنول. نو امر یې وکړي چې لاړ شئ بازار کې مالټې واخلئ او راوړئ دلته په هر هغه کې په اصطلاح سره قاب کې دوه درې مالټې کېدی او د هر یو سره تیره چاړه داسې تیره چاړه چې دا ډګه کې بس شیخ وڅکي بس دا راوړئ او هرې ښځې ته مخې ته بس دا یو قاب کې کېدی او سره د چاړې ورسره کېږدئ. ټول تم چې کېښول موږ نو په دې وخت زلیخا راغله. زلیخا ټولو ته ورته ویلې چې نن یو خاص خصوصي مېماني ده او نور کار به وروسته یې خو دا اوس دا یو شی میوه چې کوم یو دا به اول تاسو وخورئ بیا به وروسته بیا سره نور مېلمانستیا خبره کوو. دې خو اصلي د مطلب ورته ودرېږه چې دا د یوسف علیه السلام خو هغه بیچاره د دوی سره کور کې اوسېدلو نو هغه یې ښې جامې ښایسته ښکلی سر او ږیره او هر څه یې بیا سره په برابر کړه او ډېر ښکلی هسې ښکلی و نو هسې نیم حسن هسې ورسره و. نو څه ګوتې متې نور هم په ووهلې سړی بالکل داسې کله لکه نمونه غوندې. نو ده ته دا هغه چې کوم یو دی د زلیخا دپاره چې کوم میوه وه نو دا ښځې چې ټولو ته کېښول شي تکیاګانې یې وکړلې او مخې ته یې ورته په اصطلاح سره هغه مالټې کېښولې او چاقو چاړه هم ورسره تیزه چاړه یې ورسره ایښې ده. په دې وخت کې زلیخا ویلې چې بس شروع یې کړئ تاسو بس شروع ده بس هغه خلکو مالټې راواخیستې شروع یې کړې. په دې وخت کې یوسف علیه السلام ته فخر وچړه وروځه بس نو هغه نه هغه پتنوس کې هغه کې چې میوه وه د زلیخا دپاره روانه کړه او راغی. بس خو چې دا څنګه یې وویلې چې بس را ننوځه نو د ښځو دلته خیال لګیا دي. هلته یوسف علیه السلام دروازه خلاصه کړه او راننوتو. چې راننوتو خلکو بس بې اختیاره د ښځو دا څونه ښځې چې وې دا نو ټولو د چارواکو د غټو ښځې وې دا راغلي چې ورته وایي یوسف علیه السلام ته وکړه هوش او حواس د لاسه ورکړې. بس هر یوه لګیا ده چاړه ته وایي او ګوتې غوڅې وینې روانې دي او په ځان خبر نه د یوسف علیه السلام لاړو زلیخا ته هغه شی کې خو بېرته ووتو. دا یو ځل راتګ بېرته تګ کې بس دا ښځو اندونه ولیدو چې راننوتو او بېرته ووتلو. بس چې کله یوسف علیه السلام دروازه بنده کړه ووتلو چې ښځو ځانونو ته وکتل ټولو ښځو ګوتې غوڅې کړي دي او وینې هغه کړي دي. بس دا سره چې کله یې وتلې حاشا لله ما هذا بشر ان هذا الا ملک کریم. دا خو بشر نه دی دا خو انسان نه دی دا خو بل څه قسم دی بلکې دا د یوسف علیه السلام دا سترګې ټیټ همداسې په دې ټیټو سترګو باندې راغی بېرته لاړو. هېڅ چاته یې ونه کتل هېڅ چاته یې ونه کتل. بس دا ښځې حیران وشوې چې د یو خوا نه الله پاک هغونه حسن هغونه ښایست او ښکلا ورکړې او د بل خوا نه دغه پاک دامني او افت دومره ورکړی چې بالکل یې چاته دا سترګې قدم راجګن تا چاته د سترګو په کنجونو باندې ونه کتل. نو بس لاړو او بېرته راغی. بس نو زلیخا ته ورته ویلې چې دا څه هغه دی دا څه قسم سړی دی ساتلی ځان سره. نو بس زلیخا ته خو اصلي خبره د زلیخا هم دا وه چې دا خلک په دې قانع کې چې دې سړي سره اوسېدل خو دغسې مصیبت لري که نه. نو بس زلیخا ورته ویلې چې ګوره دا هغه څوک دی لمتنني فیه چې زه تاسو ملامته کړی یم په دې باره کې. تاسو دا پروپاګند ظالمانو کولو که نه چې زلیخا خپل زړه بایللی دی او د خپل غلام نه مطالبه کړې ده. خو دا خو هغه غلام دی که نه تاسو خو لیدلی نه و ځکه هم ټتې ویلی که نه ځکه هم تر اوسه ګپې ویشتلې راپسې تاسو یې وګورئ چې پته درته ولګي. نو ټولو ښځو هغه وکړه چې اوهو دې سړي په موجودیت کې خو د انسان زړه بالکل نه کېږي هېڅ امکان نه لري. نو بس ویلې چې دا خو بیخي نه کېږي. نو بس دا خبره وشوه ټول قانع شول. نو زلیخا ورته وایي چې اوس پوه شوئ دغه هلک دی دغه سړی دی دغه ځوان دی چې ما زړه پرې بایللو دی د نه مطالبه کړی. وایي دا تفاسیرو دا خبره لیکلې ده چې دا ټول ښځې چې څومره راغلې وې د چارواکو غټ مشرانو دې ټولو زلیخا ته ورته بالکل ته په حق یې بالکل ته په حق یې ته ملامته نه یې. په دې کې موږ خو نه ولیدلی که موږ اوس ولیدو موږ ته پته ولګېدله ته ملامته نه یې بالکل دا سړی باید ستا خبره قبوله کړي. مفسرینو هم دا خبره لیکلې چې بس ته ملامته نه یې دا باید ستا خبره قبوله کړي. نو وایي مفسرینو دا خبره لیکلې ده چې دا ټولې ښځې چې کوم یې وې دا په یو اتفاق یوسف علیه السلام ته ورغللې او ورته ویلې چې یوسفه ګوره
ته خو ځوان یې او دا خو دې باداره ده مشره بیا شهزادګۍ ده بیا دې بختیپار ښځه ده مطالبه یې پوره کړه نو څه مشکل دی خدای دې هغه کړه بس هغه ورته ویل چې ګورې تاسو څه بدبخته خو میړه لري خاوند لري چې پیغله خو ما به کړې وې ما به نکاح کړې وې مشکل به حل وې دا خو خاوند لري بیا بختیپار دی بیا هغه زما د پلار په حیث باندې دی زه یې دغسې د زوی په حیث باندې دلته ساتلی یم نو د خپل پلار دی دا خو لکه زما مور ده دا لکه زما مور دغه زما پلار دی نو د پلار د حیا او د عزت سره زه هغه وکړم او د مور سره هغه وکړم تاسو څه وایې عقل لرئ که نه لرئ آخر خو لږ فکر وکړئ تاسو خو هم لږ هغه لرئ که نو بس خو خیر دې وخت کې مفسرینو کرامو لیکلي دي چې په دې وخت کې نو ښځې پوه شوې دا خو رښتیا خبره ده خاوند دی او اوس خاوند د پلار په حیث دی او دی د مور په حیث دی او دا ټول خلک خبر و چې دی په زویوالۍ باندې نیولی دی نو یوسف علیه السلام چې دلایل ورته دا ښځې قانع شو نو بیا یې ښځو ورته ویلې چې خیر ګوره تا د بادارګۍ نه چې دا کوم یو زلیخا دی دې نه خو موږ ښایسته یو کړ او بس موږ سره نکاح وکړه موږ سره هغه وکړه یوسف علیه السلام خو دې هم غر کړه موږ د دې مصیبت نه خلاص نه یو تاسو بس بیل هغه وکړه او ځینو مفسرینو لا دا هم لیکلي چې د هغې نه وروسته به دا ښځې راتلې یوسف علیه السلام لیدلو ته هر یو به ورته هغه مطالبې راوړلې تحفې به ورته راوړلې هغه به ورته وړله چې هر یو دا خواهش لرلو چې موږ سره دغه وکړي نو بالاخره یوسف علیه السلام په تنګ شو او دا خبره هم ټوله دنیا کې رسوا شو چې کیسه خو دغسې ده اخر ویلې عزیز مصر د خپلو مشاورینو سره هغه وکړله او بلکې یو بله خبره مفسرین کرام لیکلې ده چې په دې وخت کې زلیخا خو وسلو چانس پیدا کړی که نه ټوله میډیا د دې سره شوه بس دا برحقه ثابته شوه چې باید دا سړی مطالبه پوره کړي نو بس زلیخا هم په یوسف علیه السلام باندې فشار شروع کړي چې ګوره دا پیره به داسې سخت هغه درکړم داسې هغه درکړم چې بیا به دې په یاد یې داسې عذاب او داسې سختي به درکړم بل ځل خو ما هسې خبره درته وکړه دا پیره خو ټول هغه ورسره یو ځای شو تقریبا ټولې ښځې اوس دې فشار او هغه زیات شو نو ورته ویلې چې دا پیره دې همداسې نه پرېږدم چې ما مطالبه پوره نه کړې هم دې بندي کوم هم دې وهم هم دې ټکوم هم دې دا کوم چې څه عذاب یې درکوم ما مطالبه به منې یوسف علیه السلام ورته ویل دا نه کیش کېدی دا خبره چې کله رسوا شوه عامه شوه بیرون ووتل خلکو ته نو بس په دې وخت کې یې ویل چې پوتیفار کېناستو مشاورینو سره چې خبره وکړه چې دا په څه مصیبت ککړ شو هلک ځوان بالکل بې ګناه دی دا 9% قدرې شک قدر په ده باندې نشي کېدلی ده موږ خو ولیدلې د زندګي خو موږ ته معلومه ده بلکې ماشوم دې د په صفایي او په د په براعت باندې هغه وکړله شاهدي ورکړه نو خبره خو دا ده چې دا اوس دا خو دا پاک دی اوس به څه کوو ورسره دې خوا نه دا مسله ده بل خوا نه دا مصیبت دی زلیخا خپل زړه پرې ورکړی بلکې د ټولو چارواکو چې څومره مشهورې ښځې دي ټولو زړه پرې ورکړی دا خو یو مصیبت جوړ شو دا خو یوازې مخکې خو صرف یوازې د زلیخا خبر اوس خو ټولې ښځې بس دلته بس ځي او راځي به دی دا کور نه یوه میله جوړه کړې دی دې کور ته ځي او راځي ښځې او د ده دیدن ته راځي نو څه وکړو اخر د دې هغه وخت یو خاندان خبره وه چې په دې پوهېدل بالکل چې دا خو بې ګناه سړی دی خو بل خاندان بلې دا اوس د غم نه څنګه ځان خلاصو په دې وخت کې دا د ښځو مطالبې چې کله زیاتې شوې او خبرې زیاتې شوې نو یوسف علیه السلام الله عز وجل ته دعا وکړه ربي السجن احب الی مما تدعونني الیه رب زما الله بس دغه مطالبه چې دا خلک د ما نه کوي او دا ما ګناه کوي او ما په دوزخ کې او په اور کې غورځول غواړي الله د دې نه ما ته زندان ډېر ښه دی زندان ته راشم پروت دوی هم د یاده وځي بس خبره به زم زندان کې به ژوند کوم بلکې زندان چې دا د انبیا علیه السلام سنت طریقه ده خلوت د انبیا علیه السلام سنت دی خلوت د انبیا علیه السلام سنت دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې خلوت کې تقریبا 3 کاله صحیح روایت دا دی امام مسلم رحمت الله علیه او د بخاري حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره د نبوت هغه ته نږدې کېدو نو خلوت یې خوښېدلو ځان بیا کولو ځکه چې دا تفکر او فکر او د انداز بدلو نو د انبیا علیه السلام دپاره داسې خلوت سنت طریقه ده نو د دپاره هم دلته خو د خلوت هېڅ امکان نه و دلته خو مصیبت و دلته خو زما منډۍ وه دلته خو مصیبت و نو بس یوسف علیه السلام دعا وکړه رب السجن احب الی مما یدعونني الیه هغه څه ته چې دوی ما غواړي دې نه ما ته یا الله زندان ډېر ښه دی ځکه چې دلته خو نه کېږي دلته عافیت نه کېږي دلته دوی نه ساتل ما ته ممکن نه ښکارېږي نو ښه خبره دا ده چې الله پاک ته ما جیل ته ولېږي چې هر څه کړي هلته هغوی سره کېناسته بالاخره هغوی هم دلته د یوسف علیه السلام دعا وشو الله پاک قبوله کړه فاستجاب له ربه الله پاک هم دا خبره قبوله کړه هغه ته هم دا خلوت سنت طریقه خو د الله دې خوا هغه شی و نو بس دا یې قبوله کړه بس هلته هغوی فیصله وکړه پوتیفار او
مشاورین چې ښه خبره دا ده دلته به دوه خبرې شي. یو خو به دا شي چې دا سړی به د دې مصیبتونو نه خلاص شي، دا خو بیچاره معصوم انسان دی، پاک ښکلی ګلالی انسان دی او دلته خامخا دې مصیبتونو کې پرېوځي. که پرې نه وځي هسې به خلک خو به خبرې پسې کوي، که نور څه هم نه وي، که هېڅ هم نه وي نو خلک خو به میډیا خو لګیا ده خبرې به پسې کوي. نو ښه خبره دا ده چې دا ولېږو جیل ته، هلته به پروت وي او به چاره نور نشته که نه. مونږ خو په دې پوهېږو چې دا مونږ ګناه کوو، دا مونږ غلطي کوو، خو چاره دې دې نه بله دوی نه لیدله. نو بس فیصله وکړه چې دا سړی ولېږي جیل ته. یو کال نیم کال دغسې یو څه وخت تېر کړي چې دا د ښځو د یاده وته بیا بېرته را خلاص کړي او بیا ولي بس فیصله په همدې وکړه. نو یوسف علیه السلام خبر کړي چې بس دې مسلې حل واحد چاره همدا ده چې ته به هغه ته چې زندان په ته وایي چې بالکل الله پاک ناسم غډون د الله پاک نه چې غواړي خو سترګې غواړي. یوسف علیه السلام همدا غوښتل چې د دې مصیبت او دې هغه نه خلاص شم، دا خو ما بیخي تنګوي، آخر به داسې حالت را شي چې که دا هېڅ هم ونه شي، دا هېڅ هم ونه شي، مطالبه پوره نه شي نو خو بیرون خو به انګازه یې که نو بس دې نه مصیبت پیدا کړي. نو بس ایسته ورته چې بالکل زه آماده یم دیم بس داسې هغه خپل جامې مامې چې هغه غوټه کړې بس روان شو ایسته هغه کې کېنولو چاپاشي کې هغې وخت کې به ګاډۍ ماډۍ وې د آسونو په دې کې کېنولو بس زاویره زندان یو ځای و هغې ځای کې زندان بس دلته یې ورسول. هلته چې ورسېدو کله زندان ته نو هغه سړي خلک ورسره وکړي چې دا هغه دی نو هغه د زندان مشر چې کوم یو چې کله دی ولیدلو چې دا لاندې باندې ورته وکړي چې دا څوک دی وایي دا خو د عزیز مصر مشاور دی. او هی فکر وایي څه مصیبت شی دی څه ګناه کړې ځکه د ده شکل قواره خو د خبره د لمر او د سپوږمۍ په شان ښایسته بالکل اثار د هېڅ شي پکې نه و د غلامۍ او د دې شیان. ورته وایي چې دا سړی خو د دې نه دی چې دلته دې راشي چې نه نور هېڅ ګناه پکې نشته، د خپل بادار نافرماني کړې ده، بادار نه دی بادار د خپلې بادارې نافرماني کړې ده. نو دا خبره چې ورته وکړه چې بیا پوه شو چې داسې نه چې مطلب غلا ملا چې نه ده شی بل نه شو صرف نافرماني کړې خبره یې نه ده منلې. نو هغه د زندان مشر ورته وایي چې بس دلته به ښه شي، دلته به دا فرمانبرداري به دلته یاده کړي ځکه چې کې خو سړی ډېر سخت زندګي ما ته زموږ یو ملګری هغه بندي شوی و نو ما ورته ویلې چې دا خو د انبیا علیه السلام سنت دی. نو هغه وخندل ما ته ویل چې سنت دی خو د فرضو نه ډېر سخت یعنی سخت کار دی نه جیل ته تګ او زندان ته تګ اسانه خبره خو نه ده که نه. نو بس وایي چې دلته به دی ښه شي یاده به یې کړي دا اطاعت به دی دلته یاد کړي. بس سړی لاړو نه نستلو قسمت خبره دا وه چې دی کله ننوتو چې ګوري چې زندان خو زندان وي نو زندان خو څه مهمانخانه خو نه وي که چې ګوري چې هر شی ګډوډ خلکو سرونه اوږده سپږې په روان یو موږکان دي یو مصیبت دی په جیل کې چې یوسف علیه السلام دا ولیدو خو د پوتیپار صدر اعظم په کور کې شپې ورځې تېرې کړې هغه سوداجه خو د اسمان د ځمکې فرق و چې دا ولیدو ډېر طبیعت خراب شو، ډېر زیات طبیعت خراب شو. بس خیر جیل و نو لاړو یو څه وخت لږ صبر وکړې چې دا صبر یې وکړې بس د انبیا علیه السلام وګوره یو سنت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا نظافت او دا طهارت او دا پاکي چې دا شطر الایمان نیم ایمان نظافت دی. نو بس دستي یوسف علیه السلام په دې جیل کې شور راوکړه په دې محبس کې شور یې راوکړه بس دا جارو خپل ذاتنې جارو راواخیسته بس دا اتاقونه جارو که پاشي که دا دیوالونه چې مردار او دا یې په سور وکړه. خلکو چې ولیدو چې د حیثیت خو داسې هغه جامې هم تر اوسه هماغه جامې وې چې د ښځې ځان سره راغوستې وې خو ټولو پوښتنه ته نو ستې ولې راغوستې وې چې بس خپل بادار خبره مې نه منله نور یې څه نه ویلې چې څه خبره وه ویل چې بادار خبره مې نه منله بس ما اطاعت نه شو کولی او هغې به اطاعت ته کلکه وه نو بس ونه شو ځکه یې راولېږله. نو بس دا خلک هم راجګ شو د یوسف علیه السلام سره یو ځای دا دیوالونه صفا دې خوا صفایي وکړه ټول محبس چې څومره اتاقونه ځایونه ټول صفا پاک کړه بس اوبه یې راوختې اوبه یې پکې وپاشلې ښه مکمل ټول زندان بالکل لکه یو ګلخانه غوندې کړل یو ګلخانه غوندې جوړه کړه بس پاک صفایي وکړه. په دې وخت کې د هغه ملګري چې بیرون اوسېده هغوی ورته څه خوراک مراک څه هغه راکړل ورته نو هغه یې د خپل خوراکونه خو دې وخت کې چې زندان کې سړي ته راشي خپل یې خوري د ټول چې څه لرل چې دا څه ورته راوستل شوي دی په دې ټولو خلکو ویشتل. الله پاک دلته هم په دې کې یو عزت یو کرامت یو برکت واچولو. دا لږه ډوډۍ چې هغه ملګري ورته رالېږلې وو هغه دې ټولو خلکو ته ورسېده د محبس ټولو خلکو ته یې ورکړه او ټولو ته ورسېده لږه کې الله پاک دونه برکت واچولو. د هغې نه وروسته بیا نو دا خپله د زندان کوم مشر چې و دی په دې پوه شي دا سړی خو ډېر ناشنا غوندې سړی دی ګوره جیل نه بیخي ګلخانه جوړه کړه هغه جوړه کړه. نو یو ځل یې وغوښتو دی ځان ته ورته وایي چې دا مصیبت څه دی ته څنګه راغلی
راغلی دلته ورته وایي چې بس بادار مې رانه ډېر هغه غوښتل چې دا وکړه او دا وکړه ما نه شوه کولی بس نو تنګ شوم په دې نور یې ورته ونه ویل چې داسې یو خبره شوې ده دې نه ډېر زیان ساتل انبیا علیه السلام ته الله پاک یو بل شان ورکړی هلې ورته ونه ویلې چې ما نه داسې بده مطالبه کوو دا خبره هېچا ته هم نه کوله او دا وجه دا و چې دوی انبیا علیه السلام حیثیت هم دغه چې چا هغه عزت او هغه حیثیت نه پیمالی نو بس هغه ته ورته وایي چې خیر ته خو د ما باندې ډېر هغه شوې تا خو د جیل نه ګلخانه جوړه کړه نو ته داسې وکړه څه مطالبه لرې څه په هغه لرې د جیل خلکو سره بیا هغه ویل که تا اجازه یي زه دوه درې شیان غواړم یو دا دی چې د خلکو جامې ډېرې خرابې شوي دي دا کمپلې ممپلې دا لباسونه ټول خراب شوي دي که ته صرف وکړې تا سره اختیار شته د تا مشران چې څوک دی هغوی نه یو خبره وکړه چې د خلکو ته که جامې راوړي دا به ډېر ښه دا خلکو به جامې لږ پاکې شي او بل دا دی چې که تاسو اجازه یي نو دلته بس ورو ورو دې خلکو ته څه لږ واسو نصیحت کوم دا خلک به هغه ته رابولم نو هغوی ورته وایي چې بلکل صحیح د جامې هم ورته راوغوښتې بلکل دې خلکو ته هغه کوه هغه خو لا خوشحاله و چې دا جیل خو دلته د مصیبت ځای دی روزانه به پکې جنګونه و روزانه به پکې وهلو روزانه خو دلته خو سم سړی خو جیل ته نه راځي که نه او که سیاسي بندیانې چې راشي نو ټول مجرمین دي دا خلک دلته راځي نو جنګونه وهل ټکول چاقوګان پانګې کیسه دا درز وغپ روانه هغه هم په تنګ و غریب نو دی چې کله دا خبرې وکړه چې زه به دې خلکو ته څه تعلیم معلیم څه خبرې به ورته کوم انشاءالله ښه به شي هغه ویلې چې بلکل تا ته ازادي ده ته چار څه کولی شې کوې ډېر خوشحاله شو په دې وخت کې قرآن عظیم شان کې راځي چې ودخل معه فتیان دوه کسان دي د سره همزمان چې یوسف علیه السلام کله د جیل ته راتلو نو دوه کسان دي دربار کسان دي واچوي کسان ورسره دام جیل ته راغله نو چې کله هغه ته راغله چې د یوسف علیه السلام دا حالات یې ولو چې دا نظافت او پاکي او دا نیکي او دا د خلکو سره احسان کول خپله ډوډۍ راخیستل په خلکو تقسیمولو خپل لباس راخیستلو خلکو ته ورکولو شپه ورځ د خلکو په خدمت کې د چې کوم به مریض شو کوم به هغه شو تکلیف ورته پیدا شو دی به سر ته ورته ناست او خدمت به یې کولو څه قسم سړی دی چې اوس یو خانه د پوتیفار مشاور پاتې شو بل خانه دومره انسانیت او دومره شرافت او دومره د عزت خاوند دی نو ډېر زیات ته بلکې خو د انبیا علیه السلام خو یو غټ صفت صداقت او امانت دی او د دومره صادق انسان دی نو په اصطلاح سره د خلکو بلکل داسې وګرځېدل لکه محبوب غوندې دا ټول دا څومره کسان چې به داخل دي د زندان کې دا ټولو ته د شو لکه خپل ورور لکه خپل پلار لکه خپل هغه ټولو نه زیات محسن انسان دوی ته ښکاره شو نو بس دوی قسمت الله پاک د دې کې یو طریقه جوړوله چې د حیثیت خلکو ته ثابت کړي او هغه کې نو بس دغه دوه کسان چې د سره جیل ته داخل شو تر دې وخته وایي چې لا نبوت یوسف علیه السلام ته نه ورکړی شوی ځکه نبوت په 40 کلنۍ کې ورکولی کېږي نو لا نبوت نه ورکړی شوی او د نبي شان خو ورسره وکړه نبي خو د اول نه نبي نو دا وحي بېله خبرې دا یو مرحله یې د په ژوند کې کړې یو خو اول له ورځې نه دا په اصطلاح سره په ازل کې لا نبي نو لا دا خو لا پرېږده نو بس دا دواړه هلک شپې خوب ولیدلو او دا خوب اصلا الله پاک د دې دپاره بانه جوړوله چې دا د یوسف علیه السلام د حیثیت او شان او د مرتبه د خلکو ته ثابته کړي نو بس دا دواړه راغله شپې خوب ولیدلو دا یو خوب ولیدلو د دوه کسانو کې دې دوه کسانو په ارتباط راځي چې دا یو کس چې کوم یو د پاچا د شربت او د شراب او د دې شیانو مسؤل ساق لکه موږ ساقي ورته د شاعران خو د ساقي ډېر هغه کوي نو دا ساقي و پاچا ته به شراب مراب جوړولو دا به ورکول او دا بل سړی چې دا د اشپزخانې د خوراک مسؤل و چې خوراک به د په اصطلاح سره عمل کولو نو دوی په باره کې راځي چې دوی ته چا پیسې ورکوي رشوت ورکوي هر څه چې وبس په دې قانع کړه چې تاسو که پاچا ته هغه ورکوي زار ورکوي نو بس تاسو ته موږ ډېر انعامونه درکو دا به درکو هغه بیچارهګان دا یو چې دا کوم د خوراک مسؤل دی په دې کې شامل و خو دا بل چې دا د شراب او دې شیان مسؤل دا په دې کې نه و شامل خو چې کله دا پاچا ته شی ورکولو نو بس دې سړي ال وکړي چې بس پاچا ته ورته چې وایسکه دې کې خو زهر اچول شوی خبره رسوا شي دا دواړه هغه ته راغله زندان ته راغله جیل ته راغله نو بس دام ورسره همدغه دواړو کسانو خوب ولیدلو یو کس چې د پاچا ساقي و دی بې ګناه و دی خو په دې مسله خبر نه و یو خبر و دی نه و خبر نو د خوب ولیدلو شپې چې انګور راخلي او انګورو نه سپېښي او د هغې نه بیا شربت جوړي پاچا ته ورکوي نو بس دا خوب یې ولیدلو بس او دا بل چې خوب ولیدلو چې د په سر باندې داسې ټوکرۍ ایښې د ډوډۍ دا په دې ټوکرۍ کې مرغان راځي او خیزه کې تنوی بیرته ځي د دې خوب له چې راغله یوسف علیه السلام ته ایها الصدیق
ای زموږ دوسته ته خو موږ ته صادق انسان معلومیږي دغسې خوب موږ لیدلی دی. دغه ما سړي ورته ویل چې ساقي و ما داسې خوب لیدلی چې انګور راخلم او هغه زبېښم د هغې نه بیا شربت جوړوم پاچا ته وړاندې کوم. او دا بل ورته ویل چې ما هغه خوب لیدلی چې په سر مې د ډوډۍ ټوکرۍ ایښي او مرغان راځي ټوپکې پرې وهي او ډوډۍ تښتوي. نو په دې وخت کې یوسف علیه السلام پوه شو چې خلکو خو خطرناک خوبونه لیدلي دي. خو خبره دا ده نو ورته وویلې چې ګورئ مخکې د دې نه چې تاسو ته خوراک راشي یا مخکې د دې نه چې تاسو ته غذا راشي دغه ځای کې صرف مفسرینو یو دوه هغه کړي دي. یو دا دی چې ورته ویلې چې د دې نه مخکې چې تاسو ته ډوډۍ راشي ډوډۍ نه مخکې به زه تاسو ته د دې خوب تعبیر وایم. یو خبره دا ده. او بله خبره دا هم راغلې ده چې ورته وویلې چې زه به تاسو ته ووایم چې تاسو ته نن چې راځي ډوډۍ کې سره د دې چې هېڅوک نه وه خبر دی څه خبر و. ورته ویل چې تاسو ته نن غرمه یا څه وخت چې و دغسې ډوډۍ پلانکې شیان به درته راشي ماهي به راشي او خرما به یو ډوډۍ به یو دا به هغه ویلې چې دلته موږ په جیل کې پراته یو دا شیان دي کوم ځای نه پیدا کېږي. لکه سړی چې ورته ویل سړی په جیل کې ورته ویل تا ته به کباب چلاو پلاو راشي چې دا څه نخرې دي په دې ځای کې دا څه بلا غواړي دا خو جیل دی دا خو څه ایمانخانه خو نه ده. خو دا خبرې دواړه مفسرینو راخیستې. یو دا چې مخکې دې نه چې ډوډۍ راشي زه به تاسو ته تعبیر د دې خور وکړم. او بل دا ده چې بلکې دا بل روایت دا ده چې خوب ورته ویل چې تاسو نن به ډوډۍ کې دا شیان راشي چې دا د خلکو یقین راشي چې دا کوم تعبیر زه کوم دا تعبیر څه سحر و جادوګري او کوډ نه دی بلکې دا د الله پاک دی وحی. بیا دا خبره چې ورته وکړه هغوی ورته ویل چې صحیح ده. بیا ورته وایي چې ګورئ اصل خبره دا ده دا کوم خلک چې د کومو شیانو عبادت کوي بتانو عبادت کوي نورو شیانو باندې کوي دوی هیڅ حیثیت نه هیڅ سند نه لري. دا هسې خلکو کړي چې دا کار کوي او دا کار کوي دا کار کوي په دې باندې الله پاک هیڅ قسم سند نه دی نازل کړی. او موږ اصلي دین چې کوم یو دی هغه اصلي دین الهي دین دی الله پاک چې د خالق او مالک دی د کائنات دی هغه دین مونږ پرېښی دی او د نورو لاړو او زه د هغه دین تابع یم چې کوم دین د ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام یا پلار دته خو معلومه دی خلکو ته نه معلوم نو هغه دین پیروي بیا څه ورته وایي ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آیا د ډېرو خدایانو د ډېرو بادارانو عبادت کول ښه دي او که د یو واحد لا شریک او د ذوالجلال خدای دا خبرې دوی ته ځکه وکړې چې دا خلک راولي دا د دعوت یو طریقه د انبیا علیه السلام خو دا وظیفه او د هغه دا خبرې ورته وکړې چې کله دا خبرې هغه شوې دوی متوجه کړه هغه دین ته چې کم از کم د خلکو یو خبر وشي دوی ما باندې نن یقین کړی اعتماد یې کړی زه ورته صادق ښکاره شم راشي د خپل صداقت او د خپل هغه نه استفاده وکړه د هغه نه نو دعوت یې خلکو ته وړاندې کړه چې وړاندې کړه د هغې نه وروسته بیا ورته ویلی چې ګورئ هغه ساقي ته ورته ویلی چې ته به خلاصېږې د هغه نه او بس دا غالبا د رایت کړی چې ورته 3 ورځې بعد به ته خلاصېږې بېرته به د باچا په ساقي کېږي همالته بېرته دربار ته ځې او دا بل ته ورته وایي چې تا باندې به د اعدام فیصله کېږي په 3 ورځو کې او ته به اعدامېږې دغه چې د سر نه د شیان خوري دا معنا ده چې ته مړ کېږې پاتې کېږي. دلته یو روایت ده د مفسرینو کرام هم دا خبره لیکلې ده چې دلته دا کوم چې دا ساقي خوب لیدلی او دا خو ډېر خوشحاله و چې زه خلاصېږم بیا به ځم دربار ته خو دا بل غریب ډېر خفه شو چې زه خو مړ کېږم. نو یو دم مې اوس ویلې چې نه دا خو ما د سره نه دی لیدلی بیخي هسې ما هسې ګپ شور کړی هسې مې ټوکې کولې چې ودرې څنګه چل دی. نو یوسف علیه السلام ورته ویلې چې قضی الامر الذي فيه تستفتیان دا د کوم شي پوښتنه چې تاسو کړې وه د ما نه دا فیصله شوی شی دی دې کې اوس تغییر و تبدیل نه راځي به ساقي کېږي او ته به مړ کېږې اعدام کېږي چې ته وایې چې دروغ د رښتیا ده دا ستا پورې مربوطه ده خو شیان دغه شی دی دا کومه خبره ما وکړم دغه دا به 3 ورځو کې صحیح کېږي. دلته داسې خبره واقع شوه چې دا جیل کې چې څوم کسان بندیان وو دا خو دا ټول دلته ناست وه د تعبیر یې واورېدلو چې 3 ورځې بعد به دا یو سړی خوش کېږي دا به اعدامي او بلکې دا بله خبره هم واورېدله چې تاسو ته به غرمې دا ډوډۍ چې تاسو ته راځي هغه ډوډۍ کې دغه شیان دي دا خلک څک شو چې ودې دا سړی خو رښتیا صادق او امین سړی دی او دا سړی دی ته چې دا خبرې صحیح کېږي که نه صحیح کېږي دلته هماغه خوراک چې یوسف علیه السلام دوی ته ویلی و دستي په دستي دا خو نغده قاطه وه نو ډوډۍ راورسته چې کله ډوډۍ راورسته چې کوم شیان یوسف علیه السلام په ګوته کړي و ټیک هماغه شیان راغله او دا خلک پوه شو چې دا خو چې دلته ناست سړی وویل چې نن به ډوډۍ دا شی داسې راځي هغه شی راغی چې راغی دا خلکو بالکل یقین نه دا سړی خو دا خو ډېره غټه خبره ده دلته ناست او په دې هغه باندې پوهېږي دا شی دوی ته بالکل صداقت معلوم شوی دې خبرې. بله خبره ورته دویمه خبره ورته دا منځته راغله دا بله خبره چې 3 ورځې چې کله پوره شوې د 3 ورځې د پوره کېدو نه وروسته دا بله مسله هم راغله چې دې خلکو ته خو یو خانه دی حضرت یوسف علیه السلام د
د یوه خبره رښتیا ووتله چې کومه خوراک یې ورته ویل هغه هماسې راغی. بیا دوی انتظار ایستو د 3 ورځو د 3 ورځو نه بعد چې 3 ورځې چې کله پوره شوې بس خلک راغله، عسکر د حکومت ته خلک راغله چې فرمان یې راوړل. فرمان کې لیکلي و چې پلانکی سړی چې دی هغه کوم ساقي چې و د خلاص شولو، آزاد دی او بری شو، او دا بل چې د باندې د اعدام فیصله وشوله. دا کوم چې بری شو، دا چې ساقي کېدو، نو دته یوسف علیه السلام یو خبره وکړه چې ته خو خلاصېږې او ځې پاچا دربار ته، خو هلته خو کم از کم دا زما یاد وکړه چې داسې بې ګناه پېژنه. ځکه دا پاچا د دې خبرې د سره نه وه خبره، ځکه خو دا خبره خو عزیز مصر و د فتفار کړې، نو پاچا خو نه خبره کلته لاړې دا خبره ورته وکړه. نو قرآن زمشان کې راځي چې دا سړی چې کله اړه خپل مزو چړچو شو، دا خبره ایسته یاده وته، شیطان د یاده ته نه ایستړي نه وایستله. کلته خو دا په ساقط شو، بیرته د باچا دربار کې، نو هغه چا غریب سړي خبره څوک څه کوي څه په کیسه کې و. خو بس دا بل سړی چې کوم یو دا بس وایستلو ایسته دا اعدام کې، چې اعدام کې نو د مرغۍ به راتلې د سر نه به د هغه پوستکي مستکي خوړله، او هغه چې څه یوسف علیه السلام ویلي بالکل فکس هماغه شی شو. ما 3 ورځې پوره شوې، سړی ساقي شو، بیرته لاړو دربار ته، دا بل چې د اعدام شو. دې نه وروسته تقریبا مفسرینو کرامو رحمت الله علیهم اجمعین دوی نظر دا دی چې دې نه بعد یوسف علیه السلام ته نبوت ورکړی شو. تر دې وخت لا نبوت نه ورکړی شوی، تقریبا د عام نظر د علماو هم دا دی. نو بیا الله پاک عز وجل په خپله په داخل د زندان کې یوسف علیه السلام د خلوت مونږ ویلې چې د انبیا علیه السلامو د نبوت سره نږدې وخت چې کوم یو دی، 1 کال 2 کاله 3 کاله دغسې، بیا خلوت ورته ضروري چې فکر او هغه وکړي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې 30 کلنۍ نه وروسته تر 40 کلنۍ نبوت پورې باقاعده خلوت کې پاتې شوی. نو دغسې انبیا علیه السلام سنت طریقه هم دا ده، دوی هم داسې شو. نو بس دلته الله پاک نبوت ورکوي. نبوت چې ورکوي بیا خو د نبوت سره باقاعده وحی راتله، باقاعده د الله پاک هغه هدایت و لارښوونې ورته شروع شوې. نو بس دا د زندان داخل خلک چې کوم یو د یو بس خبرې به ورته کولې رابللې. بالاخره داسې وخت راغی چې دا زندان کې چې څومره کسان وو، د ټولو په یوسف علیه السلام باندې ایمان راوړل، او د ټول مسلمانان شو ورسره یو ځای شو، د سره په دین باندې او په هغه باندې یو ځای شو. ځکه د هغه کردار، د هغه سیرت او د هغه صورت او هر څه چې یې کتل، نو د خو خبره خو منځ کې نه وه که نه، بل دا خلک هسې بندیان او غریبان په دې مصیبت کې اخته وو. دوی دپاره د تسلۍ ځای و، ځکه د دین چې کوم یو دی د آخرت فکر او د آخرت تصور او د عبادت او د لمانځه او د ذکر او اذکارو د دې شیانو یو ډېر خاص خوند و مزه یې. بیرون چې کوم خلک دی بهر په چوکیو، په ملکونو، په تجارت او په دې لوی غمونو ککړي، بس هلته خو هغه دیندارۍ ته داسې وخت نه پیدا کېږي. په دا محبس چې کوم یو دی هلته خو سړی نور هېڅ کار نه لري، بس بهترین شی هلته د تصور آخرت دی او ذکر اذکار دی، درود شریف دی، تلاوت دی او درس دی او ترنیم دی، دعوت دی. دا شیان تر ټولو بهترین اثر هم لري. نو خلک خو تیار دې ته آماده وو. یوسف علیه السلام ته الله پاک په خپله په داخل د دې محبس کې تیار امت پیدا کړي، تیار ورته خلک پیدا کړو. دته دعوت زمینه بالکل برابره شوله. یو چا یو ځلې په دې جیل کې یو سړی و چې په غلا نیولی شوی و، او هغه کله کله د یوسف علیه السلام سره به ضد کول، هغه به کوله چې ته ځان ته پیغمبر وایې، ته په محبس کې پروت یې، پیغمبر او د محبس دا کله سره جوړېږي؟ ته خو وایې چې زه د خدای نازولی یم، د خدای محبوب یم، د خدای استازی یم، په جیل کې پروت یم او په محبس کې پروت. هغه ورته چې ګوره دا محبس هم د الله پاک ځمکه ده، او دا بیرون هم د الله پاک ځمکه ده، دا چوکۍ چې ناسته ده پاچا چې کوم ځای کې ناست، دا هم د الله پاک ځمکه ده. خو د هغه اختیار دی، کله ما ته به دلته اوس ضرورت، دلته به هم کله به بیرون ضرورت شي، بیرون به هم بس داسې. نو په دې وخت کې چې کله یوسف علیه السلام باندې دلته وخت ډېر شو، هغه سړي خو دا خبره یاده وته. اصل خبره دا ده چې الله پاک عزیز او حکیم ذات دی. عزیز او حکیم په باره کې موږ مکمل یو درس لرو په اسلام او ساینس کې، چې تاسو هغه ولولئ انشاءالله، بیا به بالکل پوه شئ. الله پاک جل جلاله د ابتدا نه نیولې دا پلان داسې شروع کړی چې ورو یوسف علیه السلام هلته د ورونو سره وران شو، ورونو په څا کې غوړل، څا کې کاروان راغی، دی راوړه مصر ته، مصر کې بیا بازار کې عزیز مصر ته تور مخامخ شو، هغه یې واخیستو کور ته راوړه، بیا په کور بالاخره دا لانجه جوړه شو، بیا راغی زندان کې الله پاک نبوت ورکړي. او د نبوت نه وروسته الله پاک دا سټپ په سټپ، قدم په قدم داسې مخکې تللو، دې ته برابرولو چې دا اقتدار او واک او اختیار ټول مصر یوسف علیه السلام ته ورکړی شي. ځکه دا د دې زندګي صفا زندګي او پاکه زندګي وه. په دې وخت کې تقریبا د مفسرینو کرامو نظر دا دی چې کم از کم 2 خبرې راغلي. هلته یو لفظ راغلی مخکې په دې خبره، بضع سنین. بضع په عربي کې د 3 استعمالیږي
تر 19. نو یوسف علیه السلام خو څه وخت د دغې نه مخکې چې دا کلی د سړي ته وویلې چې دا کوم یو چې ساقي خلاصېدل ته ویلې چې ګوره ما د باچا په مخ کې یاد کړه. نو بس دې نه مخکې هم څه ژوند تېر کړی او دا باقي بضع سنین بیا شو. نو دوه رایې روح المانی تفسیر مشهور تفسیر دی. یو د موږ تاسو په دې پښتو کې یو تفسیر لیکل شوی عزیز التفاسیر مولانا سلطان عزیز رحمه الله علیه وفات شوی دی. اوس هغه لیکلی ډېر معتبر تفسیر دی په پښتو کې ډېر معتبر. نو هغه هم دا خبره لیکلې ده چې د 10 نه نیولې تر 1400 کلونو پورې دا دواړه روایتونه راغلي چې 10 نه نیولې تر 1400 کلونو پورې یوسف علیه السلام په زندان کې وخت تېر کړي. دا 10 تقریبا ډېرو خلکو لیکلي چې 10 کاله تېر کړي. دا 10 باندې تقریبا اتفاق دی. خو یو روایت دا هم دی چې 14 کاله یوسف علیه السلام په داخل د محبس کې تېر کړه. نو دلته خبره دا شوه چې اوس الله پاک عزوجل د دې اراده وکړله چې یوسف علیه السلام د محبس نه خلاص کړي. ځکه دلته د یو غټ ټولګی ځان سره برابر کړي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې 3 کاله مخفي دعوت انفرادي دعوت وکړي او په دې 3 کاله انفرادي او مخفي دعوت کې د کافي ټولګی ځان ته جوړ کړي. نو د هغې نه وروسته الله پاک اوس ورته وایي چې اوس بهر شه فاصدع بما تؤمر ښکاره کړه څرګنده کړه هغه څه چې تا ته امر کېږي. دې نه مخکې مخفي دعوت و. همدغه خبره د یوسف علیه السلام په باره کې وشوه چې کله د دلته نبوت وشو. د نبوت نه وروسته دلته کافي ټولګی په لاس ورغی د محبس کې چې کوم کسانو. نو اوس د دې هغه و چې اوس باید خبر علني شي. نو الله عز وجل هغه پاچا چې کوم یو دلته یو خبره په تاریخي لحاظ باندې یادول پکار دي چې د موږ عام تاریخ لیکونکي عام خلک تقریبا لیکي چې د مصر د ټولو پاچیانو د اول نه تر اخره پورې نوم فرعون. خو دا خبره صحیح نه ده بلکې فرعون هغه وخت کې شو چې کله یوسف علیه السلام وروسته انشاءالله بیا درس کې خپله راځي چې یوسف علیه السلام نه وروسته د قبطیان یا د مصر خلک راجګ شو او د حکسوس یا د شپنو هغه خاندان چې تقریبا ډېر وخت پاچي وکړل 200 کاله هغه باندې انقلاب وکړ او ایسته واخیسته د بیرته وشړل. دا حکسوس خاندان چې کوم د ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیه السلام اسحاق علیه السلام او د یوسف علیه السلام په وخت کې په مصر باندې حکومت کولو. دا حکسوس اصل معنا ورکوي شپانو ته. نو دا اصل راغلی و د شام د طرفونه د شام او د فلسطین د دې طرف نه راغلی و په مصر قبضه کړی او د دې ځای خلک نه و د بیرون خلک و. د حکسوس 2 معنا تقریبا ډکشنریانو کړي. یو حکسوس ویل کېږي شپون ته بل حکسوس ویل کېږي هغه ته بیروني لکه د موږ تاسو بیروني خارجي دولت راشي او په یو دولت باندې تسلط وکړي هلته حکومت جوړ کړي دغسې یو شی دام. نو د حکسوس خلک دلته و. دې په باره کې چې دلته دا خلک د حکسوس یا د شپنو خاندان یا د بیروني کوم خلک چې راغلي وو هغوی دلته حکومت و. دلته 3 روایتونه په دې کې تقریبا تفاسیر روح المانی او د نورو تفاسیر لیکلي 3 نمونه اخیستل شوي دي چې سړی بیا یو ریان دا مولانا سلطان تفسیر عزیز التفاسیر کې ریان نون لیکل شوی ریان سړی دلته باچا و نومي باچا و. ځینې کتابونه اطلس القرآن په نام باندې مشهور کتاب دی اطلس القرآن د قرآن عظیم شان چې څومره ځایونه دي هغه ټول هلته کړي دي نوشته کړي فیس دا پاچا او د اطلس القرآن دا خبره لیکلې ده. خو نورو کتابونو تقریبا عامو کتابونو چې تفاسیر او مفسرونو لیکلې ده هغوی وایي چې بل امیر هوتپ دریم د اول لکه پلارو نیکه نو څلورم امیر هوتپ څلورم چې کوم یو هغه چې اول وخت چې یوسف علیه السلام د عزیز مصر سره په دې وخت کې پلار امیر هوتپ دریم دا پاچا و. خو هغه بیا مړ شو د هغې په ځای زوی کېناستو. هغه زوی چې کوم یوسف علیه السلام ته غاړه کې هار وراچولی هغه بیا پاچا شو. لږ ولیعهد د هغه پلار یې مړ شو. د پلار نه وروسته دا څلورم امیر هوتپ کېناستلو دی په دې وخت کې باچا و. نو دی ځوان و هغې ورته بلکې نوی ځوان شوی و په دې وخت کې پلار یې مړ شو بس باچي دته پات شو دی ولیعهد و. نو دی په دې وخت کې کېناستو. نو ما درته وایي چې 3 نمونه عام راغلي دي. یو امیر هوتپ څلورم دغه وخت کې دا پاچا و. یو نوم دا تقریبا لیکلی شوی دی. دویم اپوفیس اطلس القرآن په نامه کتاب دی هغې دا لیکلی چې اپوفیس نومېدلو ده. او عزیزو تفاسیر د نورو تفاسیرو په هغه کې په حواله باندې لیکلي چې پاچا ریان نومېدلو. په هر صورت باندې خو هغه پاچا او دا فرعون نه و او نه قرآن عظیم شان کې د دوی په نامه فرعون راغلی. دغه دولت دغه سلسله دولت چې و یا حکومت چې جوړ و دې ته بیا پاچا ویل پاچیان دا خلک پاچیانو په نامه. دې نه وروسته
وروسته چې د خلکو انقلاب وشو، دا خلک دې ځای نه وشړل. دا نو د یوسف علیه السلام نه بعد او د موسی علیه السلام نه مخکې انشاءالله دا وروسته به درس کې لږ دې ته اشاره به انشاءالله وروسته د موسی علیه السلام په درس کې هغې ته به اشاره کوو. نو بیا دا خلک چې راغله دوی اقتدار چې کله ونیو نو د دوی پاچیانو ته به فرعون ویلې. بیا دا فرعون تر اوسه پورې دا بدبختان د فرعون په شان باندې دا اوس پاچیان چې کوم ناست دي هم د فرعون په شان خصوصیات لري. هېڅ وخت نه جمهوریت پرېږدي نه نظام پرېږدي، بس د پوځ په زور باندې په خلک باندې مسلط شوي. نو دغه فرعون سلسله دا تقریبا غالبا 1550 قبل المیلاد کې د فرعون سلسله شروع شوې ده تر ډېره وخته پورې. انشاءالله موسی علیه السلام چې وروسته کال دا خبره ډېره واضح کېږي. نو دلته پاچا و ځکه خو قرآن عظیم شان د ملک نوم ورته اخیستل د فرعون نوم یې نه دی ورته اخیستی دی، او د ابراهیم علیه السلام د وخت نه همداسې دا سلسله را روانه وه، د فرعون نوم نه دی اخیستل شوی. دلته دې سړي خوب ولیدل د امیر هوتف څلورم یا ریان یا د پوپیس چې لیکلی په هر یو چې و خو نومونو کې صرف فرق راغلی. نو ده خوب ولیدلو او دا خوب اصل الله پاک خپله ورښودلی و ده ته چې دا د یوسف علیه السلام ازادۍ ته او د ده د پیغمبرۍ ته او د ده د حکمت ته او د هغه کوم د څه په خاطر چې یوسف علیه السلام په دا ټول تکلیفونه تیر کړه او دلته راورسېدو هغه صحنه اوس خلکو ته عملا نظام وښیي چې د انبیا علیه السلام الهي نظام چې کله په ځمکه کې نافذ شي نو بیا څه ګټې لري او څه خوبیانې لري او څه برکتونه لري. دې دپاره اوس ورور الله پاک او وارد الله پاک هر کار د حکمت تقاضا او د حکیم عزیز و حکیم دی. نو چې عزیز و حکیم دی هغه خپله پوهېږي. بس د پاچا خوب ولیدلو. پاچا چې خوب ولیدلو نو څو شیانې ولیدل. یو خبره دا ولیدله چې پاچا خوب ولیدلو چې رودینیل کې په رودینیل کې یو دم ډنګر وچ کلکې بالکل چې هېڅ لکه غوښې اثار پر باندې داسې غواګانې یو دم را پیدا شي چې هغه وچ کلکې بالکل صرف هغه ډوکې او هغه پوستکې ورپسې شته نور شی نشته. دا د نیل په دې منځ کې راوځي او دې سره خواږې ډېرې غټې چاغې لکه عضراتي غواګانې غټې بلاګانې سمه لکه میخې او سرباګان غوندې داسې غواګانې را پیدا شي. اوس خو د خبره د عقل تقاضا خو دا ده چې دا غټې غواګانې راشي او دا ډنګرې غواګانې وخوري که نه، خو سرچپه کار شو دا شو دا ډنګرې بالکل وچ کلکې چې هغه ډوکې وغې خالي موږ خلکو خبره سکیلټ ښکارېږي نور چې نه ښکارېږي. بس دا راغلی او دا یو دا غټه غوا چاغه غوا چې کوم د خولو منډله هغو یې تېره کړه. دا بله غواګانې ډنګرې او غواګانې چاغې ښې ډبوسکۍ. بس دا غوا چې راغلی او دا غواګانې همداسې روغې په دې خولو منډلې. نو دا خو ډېر ناشنا خبره ځکه وه چې غوا خو واښه خوري او بیا بله غوا چېرته خوړلی شي داسې چاغه غټه ډبوسکۍ غوا او دا وچه کلکې راشي ویې خوري. بس سړی ډېر هغه شو تعجب وکړي په دې خوب کې هم تعجب کې شو دا خو عجیبه خبره ورته ګوري تعجب کې شو. یو خبره دا ولیده چې وچې ډنګرې او ضعیفې غواګانې راجګې شوې هغه غټې چاغه غواګانې تېرې کړې روغې وخوړلې خو یې تېرې کړې قورت یې کړې د بارسوانانو خبر. دا یو خوب ولیده. بیا چې راجګ شو بېرته ویده شو. بیا چې خوب ولیدلو بل خوب ولیدلو چې یو ځای کې نشنه و د غنمو ویږي یو فصل د غنمو دې په خوا کې وچ ویږي راجګ شي وچ کلک چې بشکل لکه دا لو ته چې برابر یې داسې وخت کې راشي. دا چې کله راشي دا راجګ شي یو دم دا وچ ویږي په دې نورو ویږو حمله وکړي. دا کوم یو چې د غنمو واګې دي بس دا شنه دا تازه وږي ایسته تاو کې ایسته وخوري بس ختم شي. پاچا تعجب وکړي چې لانده باید راجګ شوی دا وچ خوړې دا وچ نو څنګه راجګ شو. دا بچ راجګ شو ډېر ورخطا راجګ شو چې کله سحر شو سحر ټول دربار کسان مشران کشران د مذهبي امور والا والا بمبړان د مذهبي خلک چې کوم یو ادي بتخانه والا د خلک روغت کې نو ورته ویل چې دا د الله عزوجل یو خاص امتیاز و چې د خلکو ته خودلو چې به د یوسف علی السلام هغه حکمت دوی باندې هغه ظاهر شي. نو بس یوسف علی السلام وایي د پاچا د خو ورته بیان کې چې ما یو ډیر عجیب خوب لیدلی تاسو دې ماته تعبیر راکړئ دا څه معنا ده. هغه ورته چې باچا سلامت څه خوب لیدلی چې داسې خبره ده اول وچې د چې ډنګرې غواګانې دې منځ ته صرف پوستکي او هډوکي معلومېدل سکیلټ و نور شی نه و او بل خوا نه غټې چاغه ډمبوسکۍ داسې غواګانې را پیدا شو. دا ډنګرو خیس پې ورکړې روغې خوی تېرې کړې عجیبه خبره ده. او بیا وچ ویږي لانده ویږي و بیا دا وچ ویږي راغله دا وچ دا لانده یې ټولو خوړ بس ختم شو. دا خلکو چې فکر وکړي هذا اضغاث الاحلام
سیم پریشانه خوبونه دي، هر سړی خوب د شپې شل شیان ګوري چې رقم کېږي. هغه هلته چې کوم معبرین وو چې تعبیر دا د خوب تعبیر چې دا خاص او ملکه غوندي د هر سړی داسې نشي کولی. زموږ په هغه کې زموږ په امت کې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بهترین معبر د خوبونو، ډېر بهترین تعبیر کولو. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوبونو تعبیر په حضرت ابوبکر صدیق کولو، دی پکې استاد و، دی په دې علم کې. نو هغه معبرین چې کوم هلته و د مصر په هغه کې هغه یې راغوښته، هغې ته ورته چې داسې یو شی ده، دا څنګه کیسه ده. بس تعبیر یې هېچا ونه شو کړلی، هېچا ونه شو کړی کار. په دې وخت کې هغه سړی چې ساقي و او د یوسف علیه السلام سره بندي و، هغه خوب لیدلی و چې ما خوب لیدلو چې زه انګور زبېښم او د هغې نه شربت جوړوم باچا ته یې ورکوم. او ته تو فکر وشو چې دا خو یوسف صدیق خو په زندان کې دی که نه، دا خو د خوب تعبیر باندې خو هغه ښه پوهېږي که نه. دې ظالم دا خبره یاده وتلې وه. نو یو روایت دا دی چې 10 کاله ما درته عزیزو تفاسیر لیکلي، 14 نه تر 14 کلونو پورې یوسف علیه السلام په دې زندان کې تېر کړه. نو بس دلته دې سړي ته ورپیاد شو چې ورپیاد شو دې ساقي ته. بس باچا ته ورته ویل، باچا ته ویلي یا هغه منشي ته به ویلي، وزیر د هغې وخت باچانو وزیران لرل چې دغسې زه دا تعبیر درته کولی شم که راکوې. هغه ورته وایي چې ته په څه پوهېږې، خدای دې غر کوه. داسې غټې غټې دعوې کوي. دا ټولو چارواکو معبرینو غټو خلکو بمبړانو هېچا ونه شو کړی ته کوي. هغه ورته وایي چې زه یې نه کوم، داسې په جیل کې یو سړی دی یوسف نومېږي، هغه په دې شیانو ډېر ښه پوهېږي. نو که تاسو صرف ما ته دونه اجازه راکوئ یو ځل زه ورشم زندان ته، زه یې پوښتنه وکړم، زه به درته تعبیر راوړم. بس پاچا ته ورته وایي داسې خبره ده چې دا سړی خو داسې وایي، زه بس لاړ شم، څه خبره لاړ شم، خبره خو هغه شوه. بس سړي منډه کړه او هغه کې لاړ ورسوله. یوسف علیه السلام ته ورغی چې ایها صدیق، ای زما ملګریه. او صدیق دوه معنا ورکوي، هم رښتینی معنا ورکوي، ملګری معنا ورکوي. داسې پاچا صاحب داسې خوب لیدلی او داسې خبره ده. نو یوسف علیه السلام په دې وخت کې یو ناشنا خبره دا وشوله چې د کله تعبیر ورته کولو نو دا ملګري چې په زندان کې ورسره خو تعبیر مه ورکوه، شرط پکې ده. زه ته بندي ورته وایه که تاسې ما د هغه زندان نه خوشي کوئ نو تعبیر درته وایم، که نه درته وایم چې نه، زه د دې لپاره الله پاک نه یم پیدا کړی، زه رحمت لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک وایي چې وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. یوسف علیه السلام ورته وایي چې زه خو د خلکو دپاره رحمت یم، زه خو هغه نه یم که نه چې خلکو ته بس جرأت د خلکو نه واخلم. ټول انبیا علیه السلام د اول تر مخکې خو تېر شو دا ټول ځای کې، وما اسألکم علیه من اجر ان اجري الا علی الله. زه د تاسو نه هېڅ قسم نه تنخواه نه صدقات نه خیرات نه زکات هېڅ شی هم درنه غواړم، هېڅ شی هم درنه نه غواړم، بس مفته خبره ده. نو یوسف علیه السلام دا خبر ته وکړه چې نه دا کار زما نه دی. بس هغه سړي ته ورته وایي ما کوم چې ساقي و ورته ویلې چې دې تعبیر دا دی، ورته ښه غوږ ورته ورسولې. دغه وچې غواګانې چې دي دا قحطي ده او قیمتي ده، وچکالي به راشي. او دا چاغې غواګانې چې دا معنا چې پیراواني نعمت دی، ډال وکاله ګوره وکاله مسلسل به بارانونه وشي او چې تاسو په تیږه باندې په ځمکه باندې په غره باندې شی وکړئ را به شین کي یا به فصل ورکوي. نو دا وکاله به تاسو بهترین کلونه یې ښه هغه به هر قسم فصلونه هر قسم میوې به کېږي. نو دغه وکاله دغه چاغ کالونه چې دی ښه فصل او هر څه میوې کېږي. دا وروسته قحطي چې راځي دا به ټول خوري. تعبیر خو بالکل واضح و چې دا وچ نه مطلب وچکالي ده چې دا وکاله غواګانې چې دي او دا مخکې چاغې چې دی چې وخوړې خو دا وکالو کې چې څه شوي دا به ورو ورو بیا خلک خوري. نو ورته وایي چې او دا وچ ویږي چې دې نه مطلب قحطي او هغه د وچکالي ده او دا لانده ده چې دا اول به لانده بیا به دا راځي. او تعبیر بالکل واضح و. نو بس بیا یوسف علیه السلام ورته څه وایي چې ګوره دا خو تعبیر د دې خوب شو، ګوره د دې طریقه هم درته زه وښیم چې اوس به تاسو څه کوئ، اوس د دې لپاره خو علاج پکار دی. یوسف علیه السلام لا په جیل کې دی او په زندان کې دی، دا خبره ورته وکړه چې ګوره تاسو به داسې کوئ. بس وکاله به مسلسل بارانونه یو ښه فصلونه به وي چې په هر ځای کې تاسو تخم واچوئ هلته به شین کېږي کرل کېږي به. نو دا وکړئ، دا بیا وساتئ، ګوره دا وساتئ او دا ذخیره کوئ. بیا چې کله قحطي شروع کړه نو هر کال چې کوم تاسو ذخیره کړي هغه د قحطۍ په کالونو کې خورئ. نو بالاخره چې وکاله پوره شو بیا به الله پاک بیا د سر بارانونه ورڅه شروع کړي. دا تعبیر بالکل صحیح تعبیر و، بالکل د دې شک خبره پکې نه وه. بس سړي منډه کړه او شت یې ویل، باچا ته ځان ورسولو. باچا ته ورته وایي چې باچا سلامت ما خو تعبیر راوړو. وایي څنګه تعبیر دې راوړو؟ وایي چې دا د وچو غواګانو نه مطلب قحطي ده، وکاله به قحطي یوه غواګانې د مصر په تاریخ کې د غوا تعبیر به چې کله چا خوب ولید غوا هغه به د کال تعبیر و. نو دا غواګانې وکاله وچکالي به وي.
او دا چاغې غواګانې به وکاله بالکل هر څه فصلونه بارونه هر څه وي، نو دا وچ غواګا دا وچ کلونه به دغه خوري که نه. وایي تعبیر خو بالکل واضح و، هغه وچ بوټي چې کومې ودي چې هغې نه قحطي مطلب ده دا تازه بوټي چې کومې دا به خوري. هغه حیران شو نو موږ څه به کوو؟ ویل چې دا خبرې مې راته کړې ده، راته وویلې چې تاسو وکاله مسلسل به بارانونه وي فصلونه به دا به ټول تاسو وکرئ، هغه کوم چې تاسو هر کال خورئ هغه به وخورئ او باقي به ذخیره کوئ سره دې وږو د وږو نه به نه وباسي ځکه چې بیا خراب نشي، نو دا به ذخیره کې به چې وکاله قحطي شروع کړه بیا دا خورئ. بس دا کیسې ورته وکړه. پاچا چې دا تعبیر واورېد فکر وکړ چې وایي هی او چې دا سړی څوک دی چې دا تا دې تعبیر کړی، دا چې یوسف نومیږي. نو یوسف خو د لیدلی خو یاده به وتلی ماشوم هغې وخت جهار یې ور اچول. فکر وکړو دا لکه چې هماغه سړی دی چې هغه ما هار ور اچولی و. بس وټیالی هلې زر پسې لاړ شي سړی روباسي، خدای هم تباه که خدای هم غرق که داسې سړی هم څنګه جیل کې اچولی دی. نو دی نه سر هم د دې مسلې نه و خبر چې عزیز مصر یا پوتیپار داسې یو کار کړی زخیلا داسې کار کړی دی. خو بیچاره پلار خو هغې وخت و پلار خو مړ شو، دی کې رسون دی دې څه خبر بیا له جزرې راوړی په منډه. همدا سړی بیا پسې لاړو سره دې صاحبان سامان ولاړو ډېر په عزت او ځان سره هغه بوتلو دروازې ته ورغلو. بس فرمان یې ورته ښکاره کړ چې یوسف خلاص شو. بس په دې وخت کې یوسف علیه السلام ته همدغسې خلک ورغله سره د صاحبان سامانو چې باچا صاحب امر کړی او ته خلاص یې. بس ته خلاص ورته عجیب سړی خلاص یم څنګه خلاص یم؟ زه دلته به جرم باندې راغلی، ما ته باندې اتهام تړلی شوی دی، د ټول مصر ښځو او د زلیخا په شمول باندې ما باندې اتهام تړلی دی، ما په خاطر لاسونه غوڅ کړي دي. زه نه ځم تر څو پورې چې دا اتهام څه پای نه شي. زه خو ما شخصي مسله خو نه ده، دلته خو د رسالت مسله وګوره ورسره. دا اتهام چې تر څو پورې و یوسف علیه السلام او رسالت دواړه د سوال لاندې وو. د ویلې چې دا کار نه کوي، تاسو لاړ شئ باچا صاحب ته ورته ووایئ چې هغه خلکو هغه ښځو چې لاسونه غوڅ کړي دي، ګوره د زلیخا خبرې پټه کړه، دا د انبیا علیه السلام سنت او سیرت دی. هغه خبرې ونه کړه چې ما نه زلیخا داسې مطالبه کړې ده، ورته وویلې چې هغه ښځو چې لاسونه غوڅ کړي تاسو پوښتنه وکړئ ولې غوڅ کړي دي، پوښتنه خو وکړئ که نه. بس خلک بیرته ورغله. دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه امام مسلم رحمت الله امام احمد حنبل یو روایت راخستی دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تواضع. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې که زه د یوسف علیه السلام په ځای وی او بندي وی او داسې اوږدونه کلونه مې تېر کړي او ما ته بیا استازی راغلی وی چې ته خلاص ما به په منډه ځان ایستلی وی. یوسف علیه السلام ته الله پاک دومره صبر او شکیبایي او دومره هغه حوصله ورکړې وه، ورته چې نه تر څو پورې چې او دا ډېره ضروري خبره ده ګوره چې د رسالت او د پیغمبر داسې اتهام چې په وشي باید پاک شي، چې پاک نه شي هغه ته وتل پکار نه. یوسف علیه السلام دا خبره کلک کړه تر څو دغه اتهام صفا شوی نه وي ګنهګار زه یم او که دا خلک دي چې دا کم از کم دا پته ولګي دا خو په رسالت باندې هغه کېږي. نو بس باچا ته ورغله خلک، چې باچا ته ورغله همداسې خلک وایي چې ولې رانغې؟ وایي چې نه صاحب ولې رانغې؟ هغه وایي چې زه په کوم جرم باندې په کوم اتهام باندې دلته دې مابس راغلی اتهام باید تحقیق شي، د تحقیق نه وروسته زه وځم. همداسې نه وځم چې تر څو مې صفایي شوي نه وي براعت مېلان شوی نه وي تر هغه زه نه وځم. نو هغې څه ویلې چې ما زه چې د جیل ته راغلی یم په دې اتهام راغلی یم چې ښځو لاسونه غوڅ کړي ګوتې غوڅ کړي دي. او وایي دلته عزیز مصر وغوښتو پوتیپار یې راوغوښتلو، د باچا ته خو معلومات نه وو. نو بس عزیز مصر وغوښتو، عزیز مصر ته ورته وایي چې دا خبره څه قسم دا وایي چې داسې خلکو. نو هغه بیا دا کیسه پوتیپار ورته وکړه چې داسې ټوله کیسه ورته وکړه چې داسې او بس باچا امر وکړي چې څومره ښځې د یوسف علیه السلام په هغه مېلمستیا کې دی لیدلی دی ګوتې غوڅ کړي دا ټولې روغواړئ. بس دربار ته یې روغتې، دربار کې باچا کېناستو، عزیز مصر م راغی، نور چارواکي م راغله، ټول راغله. او دا ډېره مهمه خبره ده الله په وړاندې او د ملت په وړاندې چې دا صفایي د یوسف علیه السلام وړاندې شي او پاک صفا راوځي. نو بس په دې وخت کې ښځې ټولې راغلې، چې راغلې بس د ښځو نه پوښتنې وکړلې چې داسې یو قصه تېره شوې ده تاسو لاسونه غوڅ کړي او زلیخا او څه کیسه ده. نو بس په دې وخت کې هغه ښځو ویلې، ټولو ښځو ویلې چې حاشا لله، قسم په خدای بالکل الله پاک نه موږ غواړو چې د دې سړي باندې د څه اتهام بالکل پاک صفا انسان دی. بالکل موږ ته د قسم په خدای که موږ ته داسې کتلي وي نور خلاصه کوي چې د بدۍ اراده دې کړي په سترګو کې موږ ته کتلي نه دي، موږ ته کړی دی. هغه دومره ښایسته او دومره ښکلی دومره باکردار او باصیرته انسان و چې بالکل د موږ د خوا نه په ده باندې هېڅ قسم ملامتیا نشته بلکې ملامت موږ یو. په دې وخت کې زلیخا راوړاندې زلیخا ویل چې الان حصحص الحق،
انا راودت عن نفسي فاستعصم. زه ملامت یم، اوس حق ظاهر شو، ملامتي ما کړې، ما دې دنه مطالبه او خواهش کړی. عزیز مصر هم خاوند هم ناست دی، باچا هم ناست دی، او حق اوس ظاهر شو. انا راودت عن نفسي، ما دې دنه مطالبه کړې د نفس، فاستعصم، هغه انکار وکړي، زما مطالبات زما خواهش پوره نه کړي. دې ښځو دا ټول خواري پرې وکړه، د هیچا هیڅ خبره وانه اورېده او نه هغې ته مثبت جواب ورکړي، او تر اخر پورې الله پاک پاتې کړو. نو بس دا شهیدي چې ورکړله باچا ته اوسه ورغله چې خدای هم تباه کړه. تاسو په خاطر خدا سړی جیل ته نو په عزیز مصر ته ورته وایي چې اوس ظالمه د خدای، ته خو په دې مسایلو پوهېدلې، تا څنګه دا سړی هغه کړل؟ هغه ورته ویل چې بس خو نور هېڅ چاره نه وه، که دا هم بندي کړی نه وی، بس مصیبت موږ د دلته پیدا کېدو. نو بس باچا امر وکړي دا ښځې ټولې بندیانې کړي خلاص. دې په دغه خبره باندې خو باچا په دې ټول دربار کې عزیز مصر ډېر هغه شو، ډېر رسوا شو، ډېر خبر شو. ښځه دا چې بدبخته ښځه ده، د عزیز مصر ښځه ده، او د لانجې او ښکاره یې اوس تر اوسه پټې ویلې، اوس ښکاره دي. باچا ټول په مخ کې بس اقرار وکړي په دې خبره چې ما ور مطالبه کړې وه، هغه پاک و. نو بس امر یې وکړي دا ټول بندیانې کړي. عزیز مصر په دې ځای کې نور بس ډېر زیات خجالت شو. دې خجالت په وجه چې کور ته لاړ، ایسته مریض شو، همداسې مریض شو تر څو چې مړ شو. په دې وخت کې بس باچا دستي خبر ورولېږل هغه ته، یوسف علیه السلام ته خبر ورولېږل چې ورته ووایه چې راوځي او راشه. او بس اتهام چې کوم یو موږ ته بالکل معلومه شوه چې دا خلک ملامت ته ملامت نه، بالکل دا مسله صفا شو، تصفیه شو، ستا کار جوړ شو، بس راوځه. بچه یوسف علیه السلام خبر شو چې اوس هغه شوی دی، نو بس د جیل ته چې هغه کوم کسان چې ورغلي، خپل ملګری هم ورغه ساقي او دا نور چې سامان ډېر په غپ کې ورغله، ډبه غپ کې، چې اوس سړی خو ډېر رښتیا ولا ډېره غټه خبره. بس ایسته ځان سره را روان کې، بس بګۍ چې کوم هغه کې راوستو، باچا ته راوستو، غسل وکړي، جامې مامې بدل کړي، باچا دربار ته وړاندې شو. بس باچا ډېر زیات هغه شولو. نو بیا په دې وخت کې نو باچا یو خبره وکړه. باچا خو دا باچا په ذهني لحاظ، په فکري او عقیدوي لحاظ باندې په دې وخت کې د بت پرستۍ خلاف و. اچھا خدای الله پاک دته یو هغه ورکړی و، د بت پرستۍ او د شیانو سره ضد او کینه پیدا شوی دی، خصوصا د مذهبي خلکو سره عقیده مخالفه شوی. بس اسې ملامتول. یوسف علیه السلام ته ورته وایي چې ته داسې وکړه، ته دلته اوسه، ته د خپل اتاق کې اوسه، زه د بت پرستانو مشران، د بتخانې مشران او د معابرینو دا خلک ټول لا غواړم، او دوی خبر نه دي تا د هغه نه، د مسلې نه، دا مسله مو پټه ساتلې. ته به بیا هغې وخت کې راشې، بس د دوی په مخ کې به دا خپل دوی په تعبیر وړاندې کړي، ته به یې وړاندې کړي. نو بس دا خبره به واضح چې دا ټول خلک به ملامت شي، او دا خلک به ملامت شي، دا بدبختان چې تر اوسه هغه خوړل او بس هېڅ شی هم نه دي. بس یوسف علیه السلام ورته وایي صحیح ده، بس لاړو خپل هغه ته. او په دې وخت کې د هغوی پسې خلک ولږ چې معابرین او مشران ولیان چې څومره چارواکي وو، دا د بتخانې مشران او د مذهبي مشران دی هم راوغوښته، د معابرین هم راوغوښته. او بس یوسف علیه السلام دې مجلس ته راوغوښتلو. مجلس ته چې راوغوښتلو، معابرینو ته ورته ویلي چې داسې ما یو خوب لیدلی او ما مخکې تاسو ته ویلي او تاسو تعبیر نه شو کړی، یو ځل بیا درته وایم دا خوب تاسو تکرار کړی. هغوی وایي چې وخت ته راوغوښتې، موږ ته لږ وخت راکړه چې موږ د چرت ووایو. دا وخت ورته وایي چې دا خوب مې درته مخکې بیان کړی، اوس بیا درته بیانوم، دې تعبیر تاسو پیدا کولی شئ که نه شئ. هغوی چې کوشش وکړي اخر ورته ویل چې د موږ په دې فرهنګ کې، د موږ په دې هغه کې دا غویه چې کومې دا د کال معنا ورکوي، نور موږ پته نه لګي، د خوب کې موږ هغه نه شو کړلی چې کله چې نه شي وی نه، نور هېڅ معنا نه لري، صرف دا یو خبره موږ معلومه شوله. نو یوسف علیه السلام هلته ولاړ، ورته ویل چې یوسف ته راوړاندې شو، ته څه وایې په دې باره کې؟ هغه ورته ویل چې زه د خوب تعبیر نه کوم، تعویل کوم. تعبیر او تعویل څه فرق لري؟ تعبیر خو د معابرینو خپل فکري یو شی، او تعویل دا چې 100% کې 9% غلطي پکې نه وي. څنګه دا څه وایې ته؟ چې دا تعویل چې زه کوم د خپل رب، د خپل خالق او مالک ذات چې د ټولو کائناتو خالق او مالک دی، هغه ماته ښودلی دی. ښه تعبیر یې څنګه دی؟ چې دا وچ غویان چې کوم یو دي، دا قحطي او وچکالي ده، او دا چاغ هغه چې کوم یو دي، پربې چې کوم یو دي، بډمبوسګیان، دا هغه په اصطلاح سره ښه کلونه دي چې هر شی پکې پریماني به ډېره پکې زیاتوي. نو دا وچ به راځي، دا به خوري، خبره تعبیر ښه ده. او دا وچ هغه چې د غنمو وږي چې دا وچکالي ده، او دا لمده چې دا فراوني نعمت دی. دا شی چې وکړه باچا یو دم د خلکو ته وکتل چې خدای په برکه، څونه غټ دعوې کوي، څونه غټ کوي، او ځوان هلک دی بالکل، او د داسې تعبیر وکړي. نو ډېر زیات خوشحاله شو، ډېر زیات هغه شو. نو بیا ورته ویل چې ښه بیا به نو څه کېږي؟ اوس خو دا خبره خو معلومه شوه، اوس څه به کېږي؟ وایي دې
دپاره طریقه شته. هغه طریقه دا ده چې 7 کاله به بالکل بارانونه یې، بالکل به فصلونه هر څه به ښه پیمانه کېږي، هېڅ مشکل به پکې نه وي. دا به دې دپاره به طریقه دا وي چې کوم شی مصرفېږي خوړل کېږي هغه به خوړل کېږي، باقي به ټول د خپلو اصلي شیانو سره لکه په خپله ویږو کې او خپل هغه کې به ساتل کېږي چې خراب نه شي. او د دې دپاره ذخیرې جوړول پکار دي چې ذخیرې جوړې کړي، هغې کې وساتل شي. بیا چې کله قحطي شروع شي بیا بنداشیان ورو 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 په طریقه باندې هغه هم یو نظام غواړي، همداسې نه کېږي چې بس خلکو ته همداسې پسې ورکوي. دې دپاره یو نظام پکار دی، هغه نظام به تحت لاندې به دا مسله حل شي. نو بس یو دم ټول خلک هغه شو، دا ټولو خلکو شاباس آفرین ورکړي. بس باچا ویلې چې همدا اوس همدې سر دی همدا نن نه مسته دې مونږ مشاور شو او دې مونږ هغه شوې. په دې وخت کې باچا هغه وکړي دې خلکو ته ټولو چارواکو ته چې تاسو داسې یو سړی را معرفي کړئ چې دا ټول انتظام په غاړه باندې واخلي. نو خلکو ویل چا ویل یو دی، چا ویل چې بل دی، چا ویل چې فوتپار دی، چا خو مریض دی بېچاره پروت دی په هغه باندې بل څوک. بالاخره یوسف علیه السلام ته الله پاک وحی وکړه چې پیشنهاد وکړه دا وظیفه ته واخله. د دې په خاطر خو موږ تر اوسه ته راوستی دې ځای نه راوستی همدې دپاره چې دلته وکړه. نو بس باچا ته وویل خپله یوسف علیه السلام عرض وکړي چې که چېرته ما د دې وظیفې دپاره مقرر انی حفیظ علیم، زه ام ساتونکی یم، امانتدار یم او محافظ یم او ام په دې مسایلو باندې ټول باندې مما علمني ربي. الله پاک دا ټول شلونه ما ته ښودلي شیان ښودلي، نو ما ته دا وظیفه راکړه. نو ایسته باچا ورته وایي چې ته یې غواړې او ته یې کولی شې، تا نه بهترین سړی څوک دی. بس دستي دی خپل مشاور اعظم ارشد مشاور چې دا مونږ خلک ورته وایي او وزیر خزانه وزیر زراعت بس دی مقرر کړه. دا ټول اختیارات یې ورکړه. نو ورته ویل چې ښه یوسف یو خبره درته کومه، هغه دا چې تا خو ډېر هغه وکړه، ښه د تا دې امتیاز نه دې خوبۍ نه خو موږ ډېر هغه وکړه، ښه نو څه مطالبت شی لري او نور څه غواړې که نه غواړې؟ هغه ویل چې 2 خبرې غواړم باچا، ځکه چې تا خو ما باندې ډېر احسان وکړې، زه د وزیر خزانه او وزیر زراعت کړم او مشاور دې مقرر کړم. نو که داسې وکړې 2 خبرې، یو دا چې دغه ښځې چې تا بندیانې کړي دي خیر د دوی چې هر څه کړي دا دوی کړي دي، زه ترې نه تېر یم بالکل، دا ټولې خوښې که ازاد یې که ما ورسره هېڅ کار نشته. هغه ورته وایي چې یوسفه دا خو ستا په خاطر مونږ بندیانې کړې وې، تا باندې اتهام تړلی او زلیخا خو دومره غټ جرم کړی و چې تا باندې یو خو تا باندې تور لګولی و، بل دا دی چې ته یې بې ګناه تقریبا 10 کالونه څو کاله کې په دې مابس کې تا د حکمت او د تا د پوهې دایره یې له باید خلکو استفاده کړي، دې ظالمي دونه کار کړي. وایي چې خیر دی دا یې ما سره ظلم کړی ما بخلې ده، زه د هغه د انتقام دپاره نه یم پیدا شوی دی. بیا اسلام سیرت ته چې سړی وګوري زه انتقام دپاره نه یم پیدا شوی، زه د خلکو د خدمت دپاره الله پاک را لېږلی یم. بس ما ټول بخلي ټول خوشې کړه. او دویم پیشنهاد مې دا دی چې په دا زاویره زندان کې چې کوم بندیان زما سره شپې تېرې کړي، کلونه هم سره تېر کړي، د هغوی د اخلاص، د هغوی د صداقت، د هغوی د په اصطلاح سره د وطن او د خلکو سره د وفادارۍ بالکل دا رښتیا دا جنایتکار و هر څه چې هر څه بلا چې پکې دا ټول شیان چې هغه یو طرف ته کوي هغه ټول پرېږدئ، هغه ټول ختم دي. ما د دوی تربیت کړی، ما سره شپې کړي، زه یې ضمانت کوم د ټولو کارونو د اخلاص، د هغوی د صداقت، د هغوی د وطن سره د وفادارۍ دا زه کوم بالکل دا خوښه کوي. نو باچا ورته وایي چې بس ته سر د نن نه مشاور ارشد یې، هر څه چې په دې وطن کې ته غواړې، هر څه چې په دې وطن کې ته غواړې هغې خپل اختیار ستا سره ته فرمان ورکوه، بس دې اختیار نور ستا سره شو. نو ټول اختیارات یې تقریبا کړل، خپله د پاچا په نامه و خو اختیارات یې هغه سره و د یوسف علیه السلام سره. نو هغه دستي 2 فرمانه صادر کړي. یو فرمان دا صادر کړي چې دا ښځې ټولې ازادې شي، بس دا خوښه کوي چې ټول لاړ شي او زاویره زندان کې څومره بندیان دي ادم ټول خوښ شي. بس دا 2 فرمانونه صادر کړه، زندان کې هم خوښ شو، دا ښځې هم خوښ شوې. ښځه ورته وایي چې مونږ یې خوښ شولو، دا چا خوښ کړو؟ یوسف علیه السلام د پاچا هغه دی که نه څه بله ورته وایي ارشد مشاور او چې ښځې خبر شوې تا د کوم ځای نه را پیدا شو. هلته عزیز مصر او زلیخا هم خبر شو چې یوسف علیه السلام مونږ د ذلیل کولو په خاطر باندې د هغه کولو په خاطر باندې هلته بندي کې او الله پاک داسې مقام ته ورسولو او هلته وګوره ورونو دا ورونو په دې خاطر د ساعتو غورځولو چې د دې مصیبت نه ځان خلاص کړو، دا به پاچا شي، دا به مشر شي، بیا به سردار شي. الله پاک چې چاته ورکوي هغه خپله کوي. الله پاک بهترین تدبیر کوونکی دی چې د کوم شي فیصله الله پاک وکړي هېڅ
څوک هم په دې کائناتو کې نشته چې د هغې مخه ونسي. بس الله پاک عز وجل یوسف علیه السلام ته باقاعده ومکننا ویل موږ یوسف ته ځای ورکړې په مصر کې چې هر ځای کې دی غواړي په هغې ځای کې باقاعده هغه زندګي او هغه کولی شي. انشاءالله درس همدونه بس دی. بیا به متباقي د یوسف علیه السلام د سیرت متباقي برخه به بیا په بل درس کې انشاءالله وایو. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.